السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم إلى درس اللغة العربية. نن د عربي درس البته ولسم درس دی، نو په دې درس کې به الاحرف را لام و نون وایو. د درس نه مخکې هیله تاسو نه هیله کوم چې هر کم درس ګورئ، هیله کوم چې پاڼه کې هر پوسټ ګورئ هغه نورو دوستانو سره شیر کوئ، او یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب او دوستانو سره شیر کړئ چې ترڅو د عربي مینوال نور هم زیات شي. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الأحرف راء لام نون. راء رسم رسم، أسرة أسرة كورني، مدير مدير، ليمون ليمون، قلم قلم، قفل قفل. دا د لام تلفظ ده. لام په لومړی کې داسې لیکل کېږي، اوله کې د کلمې مابین کې په دې انداز لیکل، په دې شکل لیکل کېږي، او اخره کې مکمل لام لیکل کېږي. نون نون، نظاره نظاره نظاره، عینکې. بنت بنت، نون مابین کې داسې لیکل کېږي، لومړی کې داسې لیکل کېږي. ابن ابن. الأحرف راء لام نون مع الصوائت القصيرة والطويلة. راء لام او نون لنډ اوازونه او اوږد اوازونه سره الأحرف لا دا مغه زبر زیر پیخ او دلته لکه موږ چې ولاړ زور وایو، او یا را ورسره یا وا ورسره راشي، نو په دې طریقه ویل کېږي. مثلا را ری رو لنډ اواز، او چې اوږده وي را ری رو. مثلا رحله، دلته ساده لنډه راغلی رحله، اوس موږ الف راغلی باسه رباب، ګوره جګې وایو رباب. لام لا لی لو، لا لی لو، لم لام. نا نی نو، نا نی نو، نونیرو نور. نو دا لنډ اوازونه د اوږد اوازونو سره دي. ورکب الکلمات من الحروف، وإذا كلمة تركيب كم دي حروفنا. با نون تا، دا تشيكي بنت. ميم ثا لام ثا، مثلث. قاف لام ميم. دلته فکرکم غلط شوی دی، دا قاف بثر کېدای شي بل لغتي، خو قلم دلته فتحه راځي. قلم غلط فکر کوم. قفل خدا ده، خو دلته قلم راځي. قفل ابن دا یو ځای، نور ټول هم داسې دي. قامه، ثوب، قطار، طالب، رقم، أمام، باب. جدول الحصص. جدول الحصص د ښوونځي ورځنی مهالویش ته ویل کېږي. موږ به دا تقسیم اوقات ورته وایو. ورځنی مهالویش دې ته تقسیم اوقات وایي. الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. دا خو موږ ویلی دي. الحصة الأولى لومړی ساعت، دویم ساعت، دریم ساعت، څلورم، پنځم ساعت. ریاضیات ریاضي ته وایي، علوم ساینس ته وایي ریاضي. رسم رسم لغة العربية. نو دا نمونه تاسو ته دي. نو راځو خپلې لومړۍ محاورې ته. الحوار الأول، هل كتبت الجدول؟ هل كتبت الجدول؟ آیا مهالویش دې لیکلی؟ نعم كتبته، هو ما لیکلی ده. كم حصة في اليوم؟ كم حصة في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته دي، څو حصې دي؟ 5 حصص. 5 حصص، حصة مفرد، حصص جمع. 5 حصص، 5 حصې. ما الحصة الأولى يوم الأحد؟ ما الحصة الأولى يوم الأحد؟ د یکشنبې په ورځ کومې حصې لرو؟
یعنی کم مضمونونه لرو دا ورته وایي ریاضیات. والثاني او دویم علوم ساینس. شکرا مننه عفوا مننه وړ نه ده هیله کوم. الحوار الثاني دومه محاوره. من فضلك مهرباني وکړه. متى اختبار الحاسوب د کمپیوټر امتحان کله لرو؟ غدا الاثنين. اختبار امتحان ته ویل کیږي. غدا الاثنين ثباته دوشنبه پورز. الحصة الرابعة ثلورم ساعت باندې. واختبار اللغة العربية او دي عربي جبي امتحان بعد غد الثلاثاء سبانا بل سبا في شنبه پورز. الحصة الثالثة بدريم ساعت کی. شكرا مننا عفوا. اقرأ والاحظ الولم او دا تکراروم. ګوره منګه مثلا وایو نن پرون ابل پرون سبا بل سبا. نو عربي کې دې وایي اليوم نن امس پرون قبل امس ابل پرون. اليوم نن غدا سباته بعد غد بل سبا. مثلا نن دوشنبه ده پرون ته امس ته احد وای ابل پرون ته السبت دغسي. اليوم الاثنين نن دوشنبه ورځ ده. وغدا الثلاثاء سبا سه شنبه ده. وبعد غد او سبانه بل سبا الاربعاء چهارشنبه ده. اليوم الاثنين نن دوشنبه ده. وامس الاحد او پرون یکشنبه ورځ ده. وقبل امس السبت او ابل پرون د هفتې ورځ ده. استمع واعيد. الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الدرس الخامس، الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة، الحصة الرابعة، الحصة الخامسة. نو زمونږ درس همدلته بس کوو. همدا زمونږ درس و. دا درس خلاصه کوم چې دې درس کې موږ حرکات دي را لام نون ویلي چې اوږد حرکات او لنډ حرکات څومره او دې کې اصلي درس پکې دا ده چې نن ته چې وایي پرون ته دا اوس هم ویلي نن ته چې وایي پرون ته چې وایي بل پرون سبا بل سبا ته چې وایي او د ښوونځي مهالویش هم پې پوه شو. مثلا موږ پښتو کې ښوونځي کې ویلې چې لومړی ساعت دویم ساعت دریم ساعت چې لري څلورم ساعت. نو دلته عربي کې ویلې الحصة الأولى الحصة الثانية الحصة الثالثة دسي. او بل یو خو نن مثلا نن اليوم پرون ته امس ویل کېږي امس او بل پرون ته قبل امس دلته کتلی شي قبل امس. او نن ته اليوم ثباته چې ویل کېږي ثباته غدا سبا غدا بعد غدا سبانه بل سبا. نو دا یاد کړئ دلته تر جمله کې ویلي اليوم الاثنين نن دوشنبه ده. وغدا الثلاثاء سبا سه شنبه ده. وبعد غد الاربعاء او سبانه بل سبا چهارشنبه ده. نو دا زمونږ درس و. هیله کوم چې درسونه تاسو هر یو ګورئ. هیله کوم چې دا فیسبوک کې اقلا 3 ګروپونه کې خو یو خپل پروفایل کې شیر کړئ یو 3 ګروپونو کې شیر کړئ. جزاک الله خیرا. تل بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.